احترامات. مینوالو د پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو چې یو خوا غریبي شي او بل خوا داسې لوی لوی بیمارۍ شي چې اولاد سړي ته کړمن شي، نو په هغې پلار په زړه به څه تېرېږي. همدغسې راغلي یو نن اسقاکوټ جاړو علاقه ده او ما را سره ناست دی روزي خان کاکا. د هغه نه د هغه ژوند پوښتو چې په دې وړو باندې او د هغه زندګي ژوند څنګه تېرېږي. ماما جی واړه درته بیمار دي؟ او جی دا دواړه بیمار دي او جی او دغه شان د رزق دره کوم نه لري. نوره څه سهاره دي نشته؟ مزدوري بالکل هېڅ نشته، کار مار څه کوي؟ هېڅ نشته. دغه دیاړي میاړي کو تلو شو کلن او جی واړه چې دغسې بیمار پراته دي په کټ باندې، نو هسپتال ته دې بوتلي دي؟ جی وس مې نه کېږي جی. نور څه لاره ماره نشته؟ نشته جی، هېڅ نشته او څه اوس هم نه کېږي جی. او په رزق پورې اړیا نو دا وختي لاړم دړی وړه مې د بازار نه راوړه. مینهواله که تاسو وینئ نو دغه ماشوم او دا ماشوم چې دغه دوه بچي دي د دې کور ستوري دي، هغه هم دوی ته بیمار دي او د هغوی اوس دس دغې ماشومانو ته نشته چې د هغوی علاج وشي یا بوځي هسپتال ته. نو دغه کاکا دی. کاکا موبایل نمبر دې شته؟ نمبر دا دی دا کارت غونډه کې دی. د ده نوم روزي خان دی، د اسقاکوټ د جاړو علاقې سره د مولانا وزرګل صاحب قبر ته چې کومه لاره تللې ده په دغې لاره باندې د هغوی کور دی او په ښي لاس باندې کور راځي. د دې د موبایل نمبر دی 0344 91 35 177. د موبایل نمبر دی 0344 91 35 177. د دې سره خپل لاس وکړئ، خپل زکات، خپل امداد، خپل خیرات ورسره وکړئ، ځکه چې دغه کاکا یو وزر دی، دغه واړه بچی دي، د کور نور څه سهارې نشته. تاسو یې د کور حالات ولیدل چې دغه د کور حالات دي او چې د دې سیمې خلک یې د دې خاورې او د هغه به خامخا په زړه کې احساسي، ځکه چې دا د یو چاپېرچل خلک دي، د یو بل د درد او د هر څیز نه خبري، ځکه چې خامخا سړی میلاویږي د یو بل سره دروازې بل سړی ته ووایي چې دغه شانتې حالات دي. نو زه خو د هر یو څیز نه خبر یم په دې اسقاکوټ علاقه کې چې اوسېږم، د هر یو کس د درد راته پتې کوشش کوم چې دغې ځای ته ولې ځان ورسوم او دغه درد د هغوی څه نه سره کم شي. نو زمونږ به دغه کوشش وي چې د دې سره ودرېږئ، د دې سره خپل وس وکړئ او دغسې بل چاته مه پرېږدئ. کوشش په زمونږ دغه چې په دغې نمبر ورسره رابطه وکړئ، د دوی سره خپل نیغ په نیغه او بل چاته مه وایئ، په خپله ورسره رابطه وکړئ. الله په دغې باندې ګواه کړئ، د دوی سره خپل امداد وکړئ. دغه ماشومان ورته بیمار دي او نور څه کوشش یې نه کېږي. ډېره مننه.